له تاسې نه کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شا اړولې وه د هغو د دې تېروتلو سبب دا و چې د هغو د ځینو کمزوریو له امله شیطان د هغو پښې ښویولې وي الله هغو ته بخښنه وکړه الله ډېر تېرېدونکی او د زغم څښتن دی ای مؤمنانو کافرانو غوندې خبرې مه کوئ چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وای نو نه به مړه شوي او نه به وژل شوي وو الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي که دا نه وي نو په اصل کې د مرګ او ژوند واکواله همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتونو څارونکی دی که تاسې د الله په لار کې ووژل شئ یا ومرئ نو ستاسې په باب د الله راتلونکی رحمت او بخښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډیره غوره ده چې دا خلک یې راغونډوي او که تاسې ومرئ یا ووژل شئ په هر حال ستاسې د ټولو ورتګ د همدې الله لوري ته دی ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواړه شوي وو د دوی خطاوې وبخښه د دوی لپاره بخښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه د الله هغه خلق خوښیږي چې د همغه په ډاډې نه کار کوي که الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدای نشي او که هغه تاسې پرېږدي نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې ستاسې مرسته وکړای شي څوک چې رښتیني مؤمنان دي هغوی دې یوازې پر الله توکل وکړي دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدای چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي بیا به هر سا کښته د هغه د کړو پوره بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونشي ښه نو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي هغه دې د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی او الله د ټولو د عملونو لیدونکی دی په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپله له هغو نه یو داسې پیغمبر راپورته کړ چې د هغه آیتونه ورته اوروي د هغو ژوند سوتره کوي او هغو ته د کتاب او پوهې ښوونه کوي په داسې حال کې چې له دې نه مخکې همدا خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو او دا تاسې څه کوئ چې کله په کوم کړاو اخته شئ نو په دې خبرو خوله پرانیزئ چې دا مصیبت له کوم لوري راغی په داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسې لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنې ډلې ته رسولی دی ای پیغمبره دوی ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسې لخوا منځته راوړل شوی دی الله پر هر څه برلاس دی کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسې ته ورسید هغه د الله په حکم او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسې کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي هغه منافقان چې کله هغو ته وویل شول راشئ د الله په لار کې وجنګېږئ یا لږ تر لږه له خپل ښار نه قدر دفاع وکړئ نو وی ویل که مونږ پوهېدای چې نن به جګړه کیږي نو مونږ به اروم مرو درسره تللي وای کله چې هغو دا خبره کوله په هغه وخت کې هغوی له ایمان نه کفر ته ډېر نږدې وو هغوی په خپلو خولو هغه څه وایي چې د هغو په زړونو کې نه وي او هغه څه چې هغوی په زړونو کې پټوي الله پرې ښه پوهېږي دا همغه خلک دي چې په خپله خو کېناستل او د هغو ورونه خلک چې وجنګېدل او ووژل شول د هغو په باب وویل چې که هغو زموږ خبره منلې وای نه به ووژل شوي دوی ته ووایه چې که تاسې په خپله دغه خبره کې ریښتیني یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وځنډوئ